او د الله رسول فرمایي تاسو د خپل شرمګه ماته ګارانټي راکړئ زه د جنت ګارانټي درکوم وغضوا ابصارکم د خپل سترګو ماته ګارانټي راکړئ چې کله نه محرم ولده تاسو خپل سترګې لاندې کوئ صحیح زه د جنت ګارانټي درکوم وکفوا ایدیکم او د خپل لاسو ګارانټي راکړئ چې موږ به غلط نه استعمالوو غلط نو څه معنا غلط د علي په سیونه سي تریا پر ولارسي غلط سي سر خلاصيږي خالي وهل نه دي خالي ظلم نه دي خالي ټاک نه دي خالي په پنچاو چاړه نه دي نوریم ډېری خبرې دي چې دا وسته الکانو کې درته وکم د کالج د یونیورسيټي د الکانو کې درته وکم بیا به تی وژاړي چې یا الله دا څه حال دی چې خالد الکان راشي مولوی صاحب زه په دا مصیبت اخته یم زما د پاره څه کول پکار نو موږ ورته وایي ستا ژوند تبا دي ژوند تا د واده مخکې تا د پاره قوت پکار وو تا د واده مخکې خپل قوت په چیش باندې ختم کړ تا خپل ژوند په چیش باندې ختم کړ چې تا ختم کړ د واده بعد به ته په خپل کمره کې پروت یې پستور کې به دې وښکي شزه به دې بل ځای لینونه جوړي ځکه دا شزه چې ته غوښته یاو ته چیش لره غوښته دا واده د چیش لپاره خلک کوي او د دې لپاره کوي چې یار زما نفس کنټرول شي زما نفس کنټرول چاو نو تا خو د نفس کور د واده مخکې لا خراب کړی نو نن ته چی شغواړې زه توري نسم ویلې زما دا بیان د کابل پر ریډیو کې مشيري جاو زه چې توري وم خلک ما ته وایي چې یاره مولوی صاحب ستا بیان وزدار کم سو لکه د ټي وي ډرامې نه د خور پر مخ سړی کتای سي نه د مور پر مخ کتای سي نه د لور پر مخ کتای دا چې غلط سينونه پکې راځي دا ستا مجلس هم دغه غلط وسه موږ نو کتلې دا په کنایاتو کې زه خبرې درته کوم زه هغه ملا نه یم چې زه وتی ته هغه خبرې وکم چې سباز مامور خور څوک ماته راشکنځي زه به وقوف نه یم نه به عقل نه به ادب یم نو خلکو په بیان کې دا خبرې کوم دا خبرو سي سر خلاصيږي د کالج د یونیورسيټي القان هر درې مرجي والک را رواني مولوی صاحب ماته تعویز راکا زه په دا بیماری باندې اخته یم زه څه چم وکم زه داسې نه جوړ یم زما داسې ملا خوږیږي زه داسې مطلب په بوله کې هغه سوزک چې دی هغه کېږي زما داسې بوله ډېر په خواري کېږي دا خبرو سي سر خلاصيږي که نه خلاصيږي په خبرو سر خلاص دی ځواني الله درکړې دا محفوظه کا د واده بعد بیا بنو باچا به باچا زموږ اړیان مرسره کم خبرې وکړو هم به خبره کوي هم به سمه کوي هم به په چوکاټ کې کوي نو څنګه وایم او زه د خپل پیغام الفان ته څنګه ورسوم هغه به څنګه نو کومه به یو الک راشي به دوه راشي به درې راشي بیا زه حکیم لر ور واستوم زه طبيب لر ور واستوم زه ډاکټر لر ور واستوم په ماده فساد وسو ما یو کال دا چمونه کول ما دو کال دا چمونه کول ما بدکاری کوله ما بیلاری کوله ما صدا دا چمم سوي دي زه څه چم وکم زدا کمزورې سوم زماده خانه خرابېږي زماده ستر کې پټېږي زماده سر چکر کوي هغه دغه شی صحیح شو د واده بعد انسان لس کال د خپل کور والا سره تیږي د ژوند د بدن د قوت د هغه کم ضرورت چې کم دی په لس کال دون نه خرابېږي لکه خالد واده سمخ کې یا هغه کار وکي یا هغه کار وکي یا هغه کار صحیح شو چې څونه د انسان ژوند تباہ کیږي دنګر به کمزوري به کښنه نازک لاسونه نری لاسونه کله بنگړی په لاس کله کله تور سپنسي په لاس کړي کله مردار وژدنو کان مردار هغه نری ګوتی کښته چلای په ګوته کړي دې خلک ژوند چې وویني دا د واده نه دي سړی واده نور کوي دا خالی په میسج شپېږي دا په پیکیج شپېږي دا خالی ماشام په ګپ شپېږي نور یو شی نسته ابیا چې واده وکي بیان پر ملایانو ګرځه پر طبيبانو ګرځه د چاتم کال چې اولاد نسته د چالسم کال چې اولاد نسته ټیک ته منم ډیر داسې ست چې جوړ روغ دي الله اولاد نور کوي نه اکثر ځوانان د خپل ځواني د خرابېدو په وجه باندې بیا د خپل اولاد چې دی هغه نه ملاويږي کور والای په نور د دوه اختای ولې خو دغه سره غشي ستنه چې خپل کور والا ته سړی خپل کپڑے نشي ورکوي دا ګورځه ته په کنایي کې وایم چې سړی خپل کور والا ته کپڑے نشي ورکولای یو دا کور والا مجبور دی بیا د دکاندار سره لین جوړي د کپړو والا چې ماته جوړه کپڑے راکوي په خبرم سر خلاصیږي چې خپل کور والا ته سړی خوراک نشي ورکولای د ماښام ډوډۍ نشي ورکولای د سار ناشته نشي ورکولای یو دا سم ډوډۍ درشه دا خو مجبور دی بیا په
پرنس روډ باندې د وټلان والا سره لار جوړي چې مخ دې سر ډوډۍ وو تناره والا سره لار جوړي نو که چاغه کم خوراک دا لتا غواړي تا چې واده د کم خوراک د بار کړی وو تاغه نو سور کول نو خامخا به درخ شو والا د پیرانو سره بیا دا ملاوي ته خالی بیا ورته ګرځي خامخا به ملاوي زبردست شزم در ورشم چې خپل خاوین لري بیا بل ځوانم کړی به یک وخت به مړونه دام په ځان نه دی خبر اغالک خبر صحیح شو ولی مشتا ژوند ښه تیر کړی وای پتا کې قوت وای پتا کې د ښځې برداشت وای تا خپل ښځه مطلب هغه د ښځې حق ور پر ځای کولی سو نه د ښځې بیا دماغ خراب ښځې دماغ خراب څونه ډېر خلک د زموږ هغې چې خپله ښځې خالي په دې زما د مور نه یې خوښه زما د پلار نه یې خوښه هغه یې د پلار تر کښېنولي دی دلته ناست بس بیا نو نورې بېلارۍ کوه وایي زما ښځه زما په قول نه کوي ستا ښځه خو ستا دپاره وه دا خو ستا پرتوګ ولو تا د پلار و د مور پرتوګ څه دپاره شي جوړولي پښتو تورې پوهېږې که نه به پوهېږې بیا به خالي ورته ګورې تماشو ته ګورې که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.